زه په خپلو کړنو سخت پښیمان یم. ما ګرده معصوم خلک وژلي او زه یو ناځوانه وژونکی یم. زه د حکومت یو قاتل وم او ما بې ګناه خلک وژل او د بې ګناه خلکو ښکار مې کاوه. برانډن براینټ 6 کاله د امریکا په هوایي ځواک کې تیر کړي او بې پیلوټ الوتکه یې د جګړې له ساحې څخه په زرګونو کیلومتره لرې چلول. زه 200 نفر وم چې د جی اس او سی عملیاتو سره د څارونکي په توګه یو ځای شوم. د څارونکي دنده دا ده چې د پیلوټ معلومات او د ټولې عملیې حال واخلي، کمره کنټرولوي او دا یقیني کوي چې هر څه په ښه، سمه او رڼه توګه لیدل کیږي. او کله چې به پر دښمن د حملې وخت سو، ما به پر هدف لیزر په نښه کوي او ما به توغندۍ د موخې پر لور رهبري کوله. دغه زما وظیفه وه چې 6 کاله مې ترسره کړه او بیا د یو تکړه بریدمن په توګه د وظیفې څخه خلاص وم. برانډن 19 کلن و کله چې خپله لومړنۍ وژونکې حمله ترسره کړه. د په عراق او افغانستان کې د خپل کار پر مهال ګڼ شمېر خلک وژلي دي. کله چې یو عادي عسکر جګړې ته داخليږي نو همدا تمه لري. دوی به په دغه ډول روزل کیږي او دوی در مخله درته وایي چې تاسو به هر څوک وژنئ، تاسو باید دغه خلکو ته ښه وګورئ، ولو که دوی عادي خلک دي او په کور کې کالي وینځي، د کور ودانې یا خپلې مېرمنې سره بانډار کوي او یا د کوچنیانو سره لوبې کوي. خاص لکه د عادي خلک. کله چې ما په هغه ورځ کار پیلوي نو دوی ماته ویل چې زه باید دغه سړی ووژنم. دوی خپله راته وویل. بیا ما هڅه وکړه چې د دغه روان جریان مخه ونیسم او غوښتنه مې ځینې وکړه او ما باید دغسې کړي وای. خو ما باید یا دغه کار کړی وای او یا به بندیخانې ته تلم، یعنی په هر ډول زه بندي کېدلم. په دغه ډول 14 کاله راباندې تیر سول او دا ډېر کرکجن کلونه وو. ما تل په انصاف باور درلودی، په صداقت مې باور ور باندې درلود. ما په جنگي قانون باور درلود، ځکه مې هڅه وکړه چې په پوز کې پاتې سم او هڅه مې وکړه چې یو ښه دنده پیدا کړم. خو پوز په قصدي ډول زه ناهیلی کړم ځکه چې زما د دوی څخه ښه نه راتله. بیا نو زه د هر څه څخه لاس په سر سوم، ځکه چې ما په روغتون کې هغه خلک ولیدل. زه ورغلم او خپله مې ولیدل. دوی ما ته هیڅ ونه ویل، ما یوازې دوی ولیدل، هغه هم د پردې تر شا. ما ولیدل چې دوی ما ته په تمه وو. ما بیا د نړیوالو څخه غوښتنه وکړه چې د دوی سره انصاف وسي او امن ورکول سي، ځکه دوی امن ته اړ دي او دغه زما د غږ پورته کول وه. براینټ بیا د پی ټي اس ډي لخوا تر دندې وروسته ځورول سوی وو. زه د یوه رسلینګ استاد رالوی کړی یم. هغه یو ښوونکی او ښه نصیحت کوونکی وو او هغه تر پوز ډېر ښه مسلکونه وو. دا چې زه د پوز سره ولې یو ځای سوم، هغه ځکه چې دوی ما ته ویل چې د پوهنتون لګښت موږ درکوو او زه پوروړی کېږم نه. زموږ کورنۍ له تیرو 55 کلونو راهیسې پورونه ادا کوي، خو زه 33 یا 34 کلن یم، خو پور نه دی راباندې. خو ما خپل ژوند تباه کړ، خپله روغتیا مې تباه کړه، دماغ مې بایلل، یعنی یوه غټه بیه مې ورکړې ده. زه به هېڅکله د پوز سره نه وای سوی. ما به خپل اخرني 14 کاله پیسې ټولولی، خو له پوز سره به نه یو ځای کېدلم.